افغانستان ګام په ګام د آبادۍ په لور. کندوز پوهنتون کې تازه د 14 میلیونو افغانیو په ارزښت 4 پروژې پلي کیږي. مسؤلین وایي د پروژې لګښت د لوړو زده کړو وزارت د عادي بودیجې څخه ورکول کیږي چې د کندوز پوهنتون د موټرو تمځای، د سړکونو مزایق، د پاکو اوبو ذخیره، د جومات پراختیا او جوړېدل شامل دي. دغه 4 پروژې دا اوس نوې افتتاح شوې ده. البته په دې کې د مسجد پراختیا ده او همدارنګه د اوبو د ذخیرې جوړول دي او د پارکینګ جوړول دي او همدارنګه د جامعاتو د تخصصاتو ترمیم پروژه ده او په دې باندې 14 میلیونه افغانیو لګښت راځي او په دې روان کال تر پای پورې به انشاءالله دا سرته ورسیږي. دا ذخیره چې تقریبا 60,000 لیتره اوبو ظرفیت لري، کولی شي محصلین د څښلو اوبو لپاره هم استفاده ترې وکړي، کولی شي نورو برخو کې هم کار ترې واخلي. تقریبا دا نو تقریبا یو نیم میاشت کې انشاءالله خلاصیږي او کار به اختتام ومومي. په ورته مهال د کندوز پوهنتون زده کړیالان پراختیایي پروژو پلي کېدو ته خوښ دي. دوی وایي د اسلامي امارت په حاکمیت سره تر بل هر وخت څخه پوهنتون کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. د اسلامي امارت په راتګ سره د کندوز په پوهنتون کې ډېر مثبت بدلونونه راغلي دي. هم په ساختماني چارو کې لکه مثلا د پارک جوړېدل دي، د مسجد افتتاح کیږي، همدارنګه په دشت ابدان کې چې کوم پوهنتونونه مخکې جوړ شوي وو د هغې د بیا فعالولو دپاره افتتاح یې کړې ده او بل د برق سیستم دی چې دلته د برق سیستم یې عیار کړی دی. داسې مهال په کندوز پوهنتون کې د 14 میلیونو افغانیو په ارزښت 4 پروژې تطبیقیږي چې په دې پوهنتون کې د مسؤلینو په خبره د اسلامي امارت د حاکمیت نه راپدې خوا د 50 میلیونو افغانیو په ارزښت د کندوز پوهنتون کې پراختیایي پروژې تطبیق شوي دي. ایمل اقتش د افغانستان ملي تلویزیون، کندوز پوهنتون، انګړ.